موږ ته ویل سوي دي 90% د اعشاري کسر په بڼه ولیکئ. راځئ داسې به یې ولیکو. 90% به لومړی ولیکو. 90% مساوي کېږي. 90% به په نورو کسرونو باندې جلا کړو. کولی شو داسې ولیکو چې 100% جمع 9%. 100% جمع 9% بیرته 90% کېږي چې موږ وکولی شو د 90% معادل کسرونه ولیکو. مساوي کېږي. د 100% کسر کې کولی شو د صورت دا صفر د مخرج د دې صفر سره اختصار کړو. نو 2/10 به پاتې شي. 2/10 جمع 9%. 2/10 دا معنا یعنی موږ یو شی په لاس مساوي برخو باندې ویشلی دی او 2 برخې مو ځینې اخیستې دي چې دې 2 برخو ته 12 ویل کېږي. او 9% هم دا معنا یعنی موږ یو شی په 100 مساوي برخو باندې ویشلی دی او 9 برخې مو ځینې اخیستې دي چې دې 9 ته 9 ویل کېږي. نو کولی شو داسې ولیکو چې موږ مساوي کېږي 12 لرو. 12 جمع او 9 لرو. 12 او 9 کولی شو په اعشاري کسر کې داسې ولیکو. لومړی به د اعشاري کسر نښه ولیکو. د اعشاري نښه ده. د اعشاري نښې کیڼې خواته د یویزو ځای دی. د یویز په ځای کې کوم څه نه لرو. 0 به ولیکو. 0.12 لرو. د لسم په ځای کې به 2 ولیکو. او 9 لرو. د سلم په ځای کې به 9 ولیکو. 9. نو د 90% کسر مو په اعشاري کسر کې داسې ولیکئ چې 0.12 او 9 یا هم 0.90 او یا هم 0.29. 90% په اعشاري کسر کې 0.90 دی. راځئ یو بل مثال به کار کړو. دا ځل به د 3/50 پر لاس هم کسر په اعشاري کسر ولیکو. مساوي کېږي. کولی شو د 3/50 پر لاس هم کسر په نورو کسرونو باندې جلا کړو. داسې به ولیکو چې 50 پر لاس جمع 3/10 مساوي کېږي. 50 پر لاس جمع 3/10 بیرته 3/50 پر لاس کېږي. که دلته د 50 پر لاس په کسر کې د صورت دا صفر د مخرج د دې صفر سره اختصار کړو نو دلته به 5/1 پاتې شي. 5/1 جمع 3/10 به خپله ولیکو. مساوي کېږي. 5/1 5 کېږي جمع 3/10 مساوي کېږي. 5 خپله د 5 یویزه معنا ورکوي. 5 یویزه جمع 3/10 د 13 معنا ورکوي. د 3/10 په ځای باندې به ولیکو 13. نو اوس دلته 5 یویزه جمع 13 لرو چې دا کولی شو په اعشاري کسر کې داسې ولیکو. د اعشاري کسر نښه به ولیکو. د اعشاري نښې کیڼې خواته د یویز ځای دی. د یویز په ځای کې 5 لرو. 5 به ولیکو. 5 دلته د لسم ځای دی. 13 لرو. نو د لسم په ځای کې به 3 ولیکو. 5.3 یا هم 5.3. نو ومو کولی شول چې د 3/50 پر لاس هم کسر په اعشاري کسر کې داسې ولیکو چې 5.3